نو خذې به څنګه خشته خذې به ښکلې مزېدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به چې د هغوی د نلي دننه مغز به د دې او یو جوړو نه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبوغ یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او خې صفا کې او سوري پکې وباسي او دننه پکې تار اچي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د پنډو د مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویۍ د لاسه ژوند څوک تېر لګي او چې کم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور راوخیږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ کړي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره خشته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نشي سنبالی دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کودېدی شي نو بره کودېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف په یو بل سره ني بغض او حسد په یو بل سره بالکل ني لکه یو ډکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره خشته ښکلې ژوند تېروي اختلاف به ني او د دنیا دا به پکې وي که به ني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا ني دا به هلته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعداري به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر که تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته دوړر کودلې وویندلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او دس او روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ولال ته ښکلې بدل ورکوي دا به د جنت د حورو سردارې به سردار